ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو رول پرنټر له کمپیوټر سره وصل کړو. نو له کمپیوټر سره د رول پرنټر وصلولو لپاره ضروري ده چې د رول پرنټر آله له ځان سره ولرو. تاسې به د رول پرنټر په شمول د رول پرنټر USB کیبل، چارجر او د رول پرنټر د استفادې لپاره یو څو راهنمایي ورقې ولرئ. بیا له دې څخه وروسته رول پرنټر ته د ورق اضافه کولو صحیح طریقه په دې شکل سره ده او کوشش مه کوئ چې په دې شکل سره رول پرنټر ته ورق اضافه کړئ. او بیا د هغه څخه وروسته د رول پرنټر د وصلولو لپاره سور لاین د رول پرنټر د چارجر لاین او شین لاین د رول پرنټر USB لاین دی چې د کمپیوټر سره وصلیږي. او په اخر کې د رول پرنټر څخه د استفاده کولو لپاره ضرور دی چې د رول پرنټر ډرایور هم په کمپیوټر کې انسټال ولرو. او د پرنټر ډرایور تاسې کولی شئ د ایگزیکټ سیسټم ویب سایټ او یا هم د ایگزیکټ د ټلګرام ګروپ څخه ډاونلوډ کړئ. نو د ایگزیکټ د ویب سایټ څخه د پرنټر ډرایور ډاونلوډولو لپاره تاسې کولی شئ په خپل کمپیوټر کې براوزر خلاص کړئ او خپل براوزر کې ایگزیکټ سیسټم ډاټا په ویب سایټ ته ورشئ. د ویب سایټ د خلاصولو څخه وروسته په دې صفحه کې ښکته راسئ او پاس پرنټر ډرایور پیدا کړئ. د پاس پرنټر ډرایور د پیدا کولو څخه وروسته د ډاونلوډ پر تکمه باندې کلیک وکړئ. د ډاونلوډ پر تکمې باندې کلیک کولو څخه وروسته به ستاسې کمپیوټر کې یو څو لحظې وروسته د پرنټر ډرایور ډاونلوډ شي. د ډرایور ډاونلوډېدو څخه وروسته د انسټالولو لپاره پر اوپن فایل باندې کلیک کوو. او یا هم که چیرې تاسې غواړئ چې د پرنټر ډرایور د ایگزیکټ د ټلګرام ګروپ څخه ډاونلوډ کړئ نو په خپل کمپیوټر کې ټلګرام خلاصو او په ټلګرام کې ایگزیکټ ریلیز ګروپ سرچ کوو. د ایگزیکټ ریلیز ګروپ د سرچ کولو څخه وروسته په دې ځای کې ایگزیکټ ریلیز باندې کلیک کوو او د ګروپ د خلاصولو څخه وروسته په دې صفحه کې ښکته راځو او پاس پرنټر ډرایور پیدا کوو. د پاس پرنټر ډرایور د پیدا کولو څخه وروسته کلیک پرې کوو تر څو ډاونلوډ شي او د ډاونلوډېدو څخه وروسته او د پرنټر ډرایور د ډاونلوډېدو څخه وروسته د انسټالولو لپاره بیا پرې کلیک کوو. بیا رن انتخابوو. بیا په رن باندې کلیک کولو څخه وروسته په دې صفحه کې اکسپټ انتخابوو او نیکسټ انسټال باندې کلیک کوو. په انسټال باندې کلیک کولو څخه وروسته لنچ پاس پرنټر ډرایور فعال او پر فینش باندې کلیک کوو. پر فینش باندې کلیک کولو څخه وروسته په دې صفحه کې پاس 88 انتخابوو او بیا سیټ از ډیفالت فعال او انسټال ناو باندې کلیک کوو. بیا یس انتخابوو او د یس انتخابولو څخه وروسته په دې صفحه کې پر اوکې باندې کلیک کوو. او په دې شکل سره تاسې کولی شئ په خپل کمپیوټر کې د پرنټر ډرایور ډاونلوډ او انسټال کړئ. بیا د پرنټر ډرایور د ډاونلوډولو او انسټالولو څخه وروسته د استفاده کولو لپاره ایگزیکټ سیسټم خلاصوو. د سیسټم د خلاصولو څخه وروسته پر خپل اکاونټ باندې کلیک کوو او تنظیماتو ته راځو. په دې ځای کې راپور باندې کلیک کوو او ښکته راځو د رول پرنټر تنظیمات فعالوو. د رول پرنټر د تنظیماتو فعالولو څخه وروسته له دې صفحې څخه بیرون وځو او ډاشبورډ ته راځو. په ډاشبورډ کې نادا ته راځو او په دې ځای کې نه اجرا شوې حوالې لرو. غواړم چې د احمد له طرف څخه خالد ته حواله اجرا کړم. د حوالې د اجرا کولو لپاره پر حواله باندې کلیک کوم او د حوالې د اجرا کولو ترڅنګ غواړم چې د حوالې بل هم چاپ کړم. نو د حوالې بل د چاپ کولو لپاره د چاپ آپشن فعال خزانه انتخابوو او پر سمولو باندې کلیک کوو. پر سمولو باندې کلیک کولو څخه وروسته په دې صفحه کې په دې ځای کې خپل پرنټر انتخابوو پاس 88 او په صفحې په برخه کې رول 80 انتخابوو. د صفحې د انتخابولو څخه وروسته خپله ژبه پښتو، انګلیسي او یا هم دري انتخابوو. د ژبې د انتخابولو څخه وروسته د چاپ پر تکمه باندې کلیک کوو. د چاپ پر تکمه باندې کلیک کولو څخه وروسته به ستاسې بیل په دې شکل سره پرنټ شي. او بیا هم که چیرې ستاسې د حوالې بیل په سمه توګه سره نه پرنټېده نو تاسې کولی شئ د حاشیې برخې ته راسئ او د پیلولو په برخه کې 25 واحد اضافه کړئ. د 25 اضافه کولو څخه وروسته پر خوندي باندې کلیک وکړئ او ستاسې حوالې بیل به له دې څخه وروسته په سمه توګه سره پرنټ شي. او بیا هم که چیرې ستاسې د حوالې بیل په سمه توګه سره نه پرنټېده او یا هم ورقه سپینه راوته نو تاسې کولی شئ د خپل پرنټر ته خپل پرنټر ته د رول ورقه په سمه توګه سره اضافه کړئ لکه څنګه چې د ویډیو په سر کې ښودل شوي ول. د ایگزیکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایگزیکټ ویب سایټ او یا هم د ایگزیکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.